السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانستان ولې نړیوال په رسمیت نه پیژني او په افغانستان کې د شته ستونزو حل په څه کې کیدای شي او زموږ مشرانو او ملت ته څه کول پکار دي په دې سختو شرایطو کې. په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او که نظرونه مو خوښ شوه کوشش وکړئ ویډیو د سره مخکې خپره کړئ تر څو زموږ نور مسلمانانو او افغانانو ورونو ته دا معلومه شي چې په ټوله کې نن اسلامي امت او په ځانګړي ډول افغانستان ولې له دې سختو حالاتو سره لاس او ګریوان دی. په اوله کې زما ذهن ته یوه پوښتنه راځي چې هغه څوک چې ستاسو رب نه پیژني او نه یې مني هغوی به ستاسو د رب هغه رالیږل شوی قانون چې اسلام دی څنګه په رسمیت وپیژني او څنګه به یې ومني. کیدای شي تاسو ووایئ چې دلته خو خبره د اسلام نه ده، خبره د افغانستان ده. که خبره چیرته د افغانستان وایي، که خبره چیرته د افرادو او اشخاصو وایه، تاسو مطمئن اوسئ چې نړۍ به ډېر مخکې دا کار اوس کړی و چې افغانستان به په رسمیت پیژندلی وای. خو خبره دلته د افغانستان او په افغانستان کې د میشتو خلکو نه ده، نه خبره د طالبانو او اسلامي امارت ده. خبره فقط دلته د هغه قانون ده، د هغه مقدس قانون کوم چې موږ ته زموږ او ستاسو د رب له لوري رالیږل شوی دی او بیا یې پرې د عملي کولو او د تطبیق کولو امر کړی دی. نو کله چې یو څوک ستا رب په رسمیت نه پیژني، یو څوک ستا رب نه مني، یو څوک ستا رب نه پیژني، له هغې څخه دا تمه او هیله درلودل چې هغه به ستا د رب هغه قانون، هغه مقدس قانون په رسمیت وپیژني کوم چې زموږ او ستاسو د رب له لوري رالیږل شوی، دا کیدای شي تیروتنه وي. د نن چې موږ او تاسو د نړیوالو له لوري مختلفې بهانې او خنډونه ګورو چې زموږ او ستاسو مخې ته یې رااچوي، د دې مقصد فقط او فقط دا کیدای شي چې دغه کوم قانون چې تاسو په افغانستان کې عملي کول غواړئ له دې څخه لږ راتیر شئ، لږ راټیټ شئ. زموږ هغه لاسپوڅي افغانان چې نن د دوی تر څنګ ناست دي او دا 20 کاله په افغانستان کې د دوی لپاره مختلفې زمینه سازۍ وکړي، که نن هغه افغانان هم راشي، هغه نیکټۍ پوش او هغه شیک افغانان هم راشي، خو په لاس کې ورته دغه د اسلام مقدس قانون ورکړي او بیا ورته وایي چې اوس د دې اسلام د مقدس قانون مطابق پر مخ ځه او دا قانون په افغانستان کې عملي کړه، تاسو مطمئن اوسئ چې نړیوال به همدا لاسپوڅي، همدا نیکټۍ پوش او همدا شیک پوش اشخاص او افراد هم په رسمیت ونه پیژني. نو دلته د نړیوالو ستونزه فقط و فقط د اسلام له مقدس دین او له هغه قانون سره د کوم چې موږ ته زموږ او ستاسو رب رالیږلی دی. اوس په دې شرایطو کې زموږ مشرانو او افغانانو ورونو ته څه کول پکار دي. الحمدلله اسلام کامل دین دی، د هرې وړې او لویې ستونزې مکمل حل پکې شته. الله سبحانه وتعالی چې کومې وعدې په قرآن کریم کې له مسلمانانو سره کړي دي الحمدلله هم یې پوره کړي دي او هم یې پر خپلو وعدو وفا کړې ده. خو هغه وعدې چې مونږ او تاسو یې نن په قرآن کریم کې ګورو چې له مسلمانانو سره شوي دي، اما مسلمانان ګورو چې حالات یې ډېر خراب دي او نړیوالو ته
او کفارو ته او هغه خلکو ته چې هغه زمونږ او ستاسو رب نه مني، هغوی ته اړ دي چې له هغوی څخه کومک وغواړي. علت یې په څه کې کیدای شي؟ د دې علت فقط او فقط د مسلمانانو په عمل کې دی. الله سبحانه وتعالی هیڅکله په خپله وعده کې دروغجنی نه دی. الله سبحانه وتعالی هیڅکله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. که نه یې پوره کوي دا مشکل په ما و تا کې دی. نو حل یې دا دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، تاسو د الله د دین مدد وکړئ، مرسته وکړئ، کومک وکړئ. الله سبحانه وتعالی به ستاسو مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به در مستحکم او ثابت کړي او قوي به یې کړي، تر څو تاسو د دښمن په مقابل کې قوي او یو مستحکم ډال واوسیږئ. اوس خبره او پوښتنه دلته ده چې آیا د الله سبحانه وتعالی دغه دین چې موږ ته رالیږل شوی دی، موږ د دې دین مرسته کړې ده؟ دا پوښتنه موږ او تاسو ټول ته راجي ده چې باید حل شي. که چېرته د دې دین رښتینې مرسته موږ او تاسو وکړو، بیا مطمئن اوسئ چې الله په خپله وعده باندې هم وفا کوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې که تاسو له الله څخه وډار شئ، تقوا اختیار کړئ. تقوا په دې معنا چې د الله سبحانه وتعالی د پولو خیال وساتئ. هغه څه چې الله سبحانه وتعالی موږ ترې منع کړي یو، له هغې څخه ځان منع کړو، او هغه څه چې الله سبحانه وتعالی موږ ته پرې د کولو امر کړی هغه وکړو. نو رب العالمین وایي چې زه به تاسو ته له داسې ځای څخه رزق درکړم چې تاسو به یې ګمان هم نه وي کړی، ستاسو په فکر کې به هم نه وي راغلی. نو تاسو څه فکر کوئ چې د رب العالمین دغه وعده به پوره کېدونکې نه وي؟ بدون د شکه چې پوره کېدونکې ده، خو که موږ او تاسو په ځان کې تقوا راولو. نو د حل لاره یې دا ده چې زموږ مشران او کشران په اسلام کې پوره داخل شي. پخوا د مسلمانانو هغه د ستوري په شان ځلېدونکی تاریخ چې موږ او تاسو مطالعه کړو، ولې مسلمانان قوي وه؟ ولې مسلمانانو په ټوله نړۍ باندې حکمراني کوله؟ ولې د ټولې نړۍ واک د مسلمانانو سره و؟ د یوې محدودې جغرافیې واک نه، بلکې د ټولې نړۍ واک ولې د مسلمانانو سره و؟ ځکه چې هغه مسلمانان چې وه با ایمانه مسلمانان وه، هغوی د قوي ایمان خاوندان وه، هغوی خپله وعده له رب سره پوره کړې وه، او رب هم هغه وعده چې له دوی سره کړې وه هغه پوره کړه، په ټوله دنیا باندې حکمرانان کړه، له دوی څخه فقر او نیستي لرې کړه، او حتی په مسلمانانو باندې داسې حال هم راغلی چې په هغوی کې یو غریب هم نه و چې ورته زکات ورکړي. نو که موږ او تاسو په اسلام کې پوره داخل شو، د اسلام مرسته وکړو، د الله سبحانه وتعالی اوامر پر ځان باندې ومنو، او له هغه څه چې منع کړي او الله سبحانه وتعالی هغه له هغې څخه ځان منع کړو، دا ورځ لرې نه ده چې موږ او تاسو به هم په نړۍ باندې حکمراني کوو، هم به موږ او تاسو با اتفاقه، ژوندي او با احساسه مسلمانان وو انشاء الله. نو دا یې د حل لاره ده. او بل د افسوس ځای دی چې زموږ او ستاسې مسلمانان یا افغانان رجع کېږي او د نړۍ څخه د رسمیت د اخیستلو غوښتنه کوي. والله زه په حیث د یو مسلمان شرمېږم چې زه څنګه یو کافر ته وایم چې راشه ته ما په رسمیت وپېژنه. تاسو څه فکر کوئ که زموږ د اسلام هغه ستر شخصیت، هغه ځلېدونکی ستوری عمر رضی الله عنه نن موجود وایه، هغه به نړۍ ته دا ویل چې ته راشه ما په رسمیت وپېژنه؟ که نړۍ به په دې په لټه کې وه، په دې هڅه کې وه چې نړۍ عمر رضی الله عنه په رسمیت پېژندلی وایه، بدون د شکه چې نړۍ به نن په دې هڅه او په لټه کې وه چې عمر رضی الله عنه به یې په رسمیت پېژندلی وایه. ولې عمر رضی الله عنه دی؟ ولې هغه د اسلام یو ځلېدونکی ستوری دی؟ دا ځکه چې هغه اسلام ټول پر ځان تطبیق کړی و، هغه یو عادل مشر و، هغه له الله څخه یو ډارېدونکی مشر و، هغه د خپل وس مطابق هغه څه پر ځان منلي وه کوم چې ورته خپل رب امر کړی و. نو که نن زموږ مشران بریا غواړي، کامیابي غواړي، او دا فکر ورسره وي چې له افغانستان څخه یو ځل بیا په ټوله نړۍ باندې حکمراني وکړي،
نو لاړ دې شي د عمر رضی الله عنه هغه دا سیرت دې مطالعه کړي او د هغې په نقش قدم باندې دې قدم کږدي او د هغه لاره دې تعقیب کړي، له هغه انصاف او عدل څخه دې کار واخلي چې له کوم څخه عمر رضی الله عنه کار اخیستی و. نو دا لرې نه ده چې موږ به د نړۍ رسمیت اخیستلو ته یا رسمیت پیژندلو ته اړمن نه، بلکې نړۍ به له موږ څخه دا تمه او توقع لري چې موږ نړۍ په رسمیت وپېژنو. او عوامو ته دا پکار ده چې زما مسلمان وروره چې ته دروغ وایې، نعوذ بالله زنا کوې، په افتخاري ډول یې هم کوې، او هر هغه عمل چې هغه د اسلام خلاف وي، لمونځ دې نه وي، زکات دې نشته، صدقه دې نشته، په مسلمان باندې رحم نشته، دوکه ته کوې، دروغ ته وایې، یعنی هغه اعمال چې هغه د یو مسلمان سره نه ښیي هغه ته کوې، نو الله ستا مدد څنګه وکړي؟ خو ته خو هغه خپله وعده پوره کړه او بیا وګوره چې الله سبحانه وتعالی خپله وعده پوره کوي که نه. نو دا یې د حل لاره ده. انشاءالله په دې باندې د عقل خوندان پوهیږي. په اخیره کې په حیث د یو مسلمان او بیا په حیث د یو افغان نړیوالو ته زما پیغام یا زما غوښتنه له نړیوالو څخه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، ستاسو هغه کومکونو نه هم تیر یو، ستاسو د رسمیت له پیژندلو څخه هم تیر یو، خو مهرباني وکړئ زمونږ په داخلي چارو کې لاسوهنه مه کوئ. زمونږ داخلي امورو ته ستاسو لاسونه مه پرېږدئ چې راوږدی کړئ. نور نه ستاسو رسمیت غواړو، نه ستاسو کومکونه غواړو، خو زمونږ په داخلي چارو کې لاسوهنه مه کوئ. او زمونږ لپاره د مسلمانانو لپاره فقط هغه الله سبحانه وتعالی کافي دی، هغه زمونږ لپاره بسنه کوي او همدا د مسلمان عقیده باید جوړه شي. مسلمانه که چیرته ته په اسلام کې پوره داخل شوې، الله سبحانه وتعالی د سبا په خپله وعده باندې انشاءالله عمل کوي او ته به په درسته نړۍ باندې حکمراني کوي.